ومې ویل چې غواړم مېرمن اسما ووینم. خیرات خدای نامک پاچا، ته دلته څه کوې؟ ستا لیدو ته راغلی یم. مهرباني وکړه بڼ ته به لاړ شو. ته خو ښه یې که نه؟ ما ته یو ډول نارامه غوندې ښکاري. زه بالکل ښه یم، هېڅ کومه خبره نه ده. اوږه دې اوس ښه شوې ده؟ لږ څه درد لري خو اوس ښه شوې ده، خو په څو ورځو کې به بالکل ښه شي. زه غواړم له تا نه یې واورم نامک پاچا، څنګه ده چې زه په یاد شوم؟ کله چې زما پوښتنې ته راغلې وې دې ته مې پام شو چې ما ته دې څه ډول کتل. ستا خبرې مې واورېدې اسما، ته ما سره ډېره مینه لرې، په دې کې زه هېڅ شک نه لرم. اوس که مړم شم بیا هم تا نه لاس په سر نه کېږم. خو زما په ان ته اوس هم په تېر وخت کې ژوند کوي نامک پاچا. ته غلط پوه شوی یې. زما د اندېښنې لامل زما د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول و بس. ته ولې دومره ضد کوې؟ ولې دې د څو شېبو لپاره خپل غرور نه هېروې اسما؟ پوهېږم غواړې په دې کار سره د له مانه خپل غچ واخلې او هڅه کوې چې ما ته مې د کړې ګناه سزا راکړې، خو هغه وخت موږ دواړه ډېر ځوانان وو. که نن هڅه وکړې چې د بل چا سره واده وکړې، زه هېڅ کله دا اجازه نه ورکوم چې داسې یو کار وشي. اسما، ما په پوره کچه ستا د بېلتون درد زغملی دی ګرانې. اجازه راکړه چې دا بېلتون نور ختم کړم. خبرې دې ډېرې خوندورې دي خو ډېره ناوخته شوې ده. اوس نو زه تا نه غواړم. غواړې مې، زه ډاډه یم. په کوم جرأت؟ تا ځان ته څه فکر کړی؟ ستا مخې ته اسما سلطان ولاړه ده، هغه سلطانه چې ټول خلک یې دروازې ته لکه غلامان ولاړ وي. ته څوک یې؟ یوازې په نوم یو پاچا یې. په کوم جرأت هڅه کوې چې ما ته نږدې شي؟ لږ په هوش راشه. ودې ویل چې یوازې په نوم پاچا یم؟ وروستۍ خبره دې همدا ده؟ هو، اوس نو له دې ځایه لاړ شه. کومې خبرې چې دې راته وکړې ډاډه اوسه چې یوه ورځ به پرې پښېمانه شې اسما. اوس نو ستا خبرو ته په کتو وروسته له دې د نور زم نه مزاحم کېږم.